ایښي دي چې څوک رښتیا غواړي او خپل وطن ته خدمت وکړي، خپل وطن ته راسي. ګوري دا اوس کمیسیون چې ټاکل شوی دغه نن ماته یو چا ویلي وایي ماته انس حقاني صاحب مسیج کړی و چې که ته غواړې چې وطن ته راسې زه درته یو فورمه درلیږم، هغه فورمه ډکه کړه، خپل معلومات او خپل مسلک او خپل هر څه چې دي هغه ګوري دا مشران خپله په خلکو پسې مسیج کوي یا ټلیفون کوي یا خپله خلکو ته مسیج کوي. هغوی ته وایي چې تاسې که وطن ته راځئ نو دغه فورمه ډکه کړه، دغه کاغذ دغه معلومات موږ ته راکړه. نو زه وایم تر دې زیات به څنګه نور څنګه وکړي، زه په دې نه پوهېږم. یعنې څه غواړي دا خلک اوس څه غواړي د دې امارت نه څه غواړي؟ یعنې غواړي چې که داسې غواړي چې امارت خلک ټول بیرته لاړ شي په خپلو کورو کې کیني او دوی بیرته راسي له خیره شروع وکړي، دا خو امکان نه لري. په کوم نظام کې به داسې سوي وي چې د یو نظام مشران دي په لوړه سطحه د وزیرانو د ډېره لوړه سطحه د هغه خلکو ته افغانانو ته نورو ته د دوی خپله مسیجونه کوي چې تاسې که راځئ وطن ته موږ د تاسې په خدمت کې یو، دا مو کور ده، دا مو وطن ده، دغه مو خاوره ده، راسئ دلته خدمت وکړئ، موږ تاسې ته اړتیا لرو، موږ ستاسې ملګرتیا ته اړتیا لرو، موږ ستاسې یووالي ته اړتیا لرو، موږ ستاسې مسلک ته اړتیا لرو. نو تر دې زیات به نور څه کېږي؟ یعنې زه خو وایم چې په هېڅ نړۍ په هېڅ ځای کې داسې نه دي سوي. هیڅ نظام چې بدلون راغلی په نړۍ کې په مقابل کې بل نظام راغلی دومره تنزل او دومره نرمي زه وایم هغوی به نه وي کړی لکه اسلامي امارت یې چې کوي. خو بیا هم ځینې اشخاص دي چې هغوی اصلا له دې وطن سره دښمني لري، له دې خاورې سره دښمني لري، له دې امنیت سره دښمني لري. دوی په قانون کې په یو قانونمند نظام کې نشي کولی چې ځان لپاره چیرته یو وظیفه پیدا کړي، ځکه دوی اصلا علم نه لري، دوی درس نه ده ویلی، دوی ناپوهه دي. دوی دا کوشش کوي چې دلته څومره جنګ وي ګډوډي وي بس د ټوپک په زور بیا دوی هر څه کولی شي. ځکه دوی خو هغلته خو بیا موږ تاسې ولیدل په دې 20 کاله کې چې له یوه ولسوالي نه په سلهاو کسان جنرالان وو، نه پوهېږم وزیران وو، څه شی وو، ټول هر څه په دې یوه ولسوالۍ کې سوي وو، نور په ټول افغانستان کې څوک نه وو. نو داسې یو حالات ته دوی لاره هواروي. موږ مجبوره یو چې که نظام هر څه کوي موږ مجبوره یو چې هغوی متوجه کړو دې ته چې مغیظ خلک، منافق خلک، داسې خلک باید وپېژندل شي. خلک چې په صادقانه ډول سره غواړي وطن ته خدمت وکړي، بلکل د امارت غېږ هم ورته خلاصه ده، افغانان هم هغوی ته هرکلی کوي، ټول افغانان ورته خوشحاله دي. خو منافقان، غله، خاینان، غداران، د دېړستوني ماران دا نور نشي، دا نور ځای نه لري. نور دا ملت په دوی پوه شوی ده. دا ملت نور هېڅکله دوی چې په هر پوستکي کې ځان پټ کړي دا ملت بیا هم دوی پېژني چې دغه ته یې ولاکه رانه غلط شي، ځکه ملت ته دوی امتحان ورکړی ده. مننه. نوبت به دغه ډاکټر صاحب ته ورکړو، هغه به خبرې وکړي. بیا ډاکټر صاحب محترم په بخښنې سره دغه محمد رفیق او بلال ورور دی دغه